سلامونه نیکی هیلې مې منئ. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به روغ جوړ او صحتمنده به وئ او د ژوند چارې به مو په کامیابۍ او بریالیتوب سره پر مخ روانې وي. نن د مایکروسافت ورډ شلم لیکچر دی او په نننۍ لیکچر کې به موږ راځو د اکسل سپریډ شیټ باندې به کار کوو. ښه، نو ایله ده چې تاسو به د تېرې ورځې کوم لیکچر چې و هغه به مو کتلی وي او په هغو کې به کوم مشکل نه وي. نو که بیا هم تاسو کومه ستونزه کې لرئ کړلی شئ د وټساپ طریقه یا د کمنټ طریقه هغه د موږ سره شریکه کړئ. رسو زه رسم ورډ ته ورډ اوپن پروګرام البته اوپن کوم. رسم دلته یو اندازه متن زر سره اخلم بر ډیفالت 15 پاراګرافه. یو ټیبل هم انسرټ کوم. رسم الټ بټن په ان ټي او ورته هم چې بیا څخلی وکړه آی باندې او ورته هم چې 15 دانې کوم کالم چې وي باید یې موږ څه ولري او حد اقل 10 دانې هغه بکو. ورته هم چې دا پیټ ټو وینډو یې که په دغه ډول دا خو د موږ سره ټیبل جوړول شو. زه رسم البته د موږ کار خو دلته د هغه سوه یو بل ټیبل هم زه رااخلم دلته اکسل سپریډ شیټ ته په دغه ډول زه رسم اکسل سپریډ شیټ ته په دو باندې زه کلیک کړم. کله چې دلته کلیک وکړه اوس وګوره د موږ څه به څه اوپن شي اکسل. په ورډ کې به د موږ څه اکسل اوپن شي. هر کمانډ آپشن نه ټول به د موږ څه څنګه وي دلته ځای په ځای شي. ورته هم دلته زه دو تحصیلونه جوړوم. ورته هم چې دا د موږ څه نمبر شوله او بل د موږ څه شی دي products. Products, okay, product, okay, what is that come product بل بدي مكسا amount of items شمیر په نظر کې ونیسو. دا سل یو څلو یو صرف آیټمس بیکو یو اماونټ ځکه دا ډېر بیا لویږي. کنټرول زاید ګورئ اکسل خواید تر اوسه پورې موږ ویلی نه دی خو زه مطمئن یم چې دا به ورسره پوهېږئ ځکه انټرفیس یې تقریبا سیم ټو سیم دی هغه څه دی ورډ څه دی. بل د موږ څه شی دی پرایس دی یا دو قیمت دی او بل د موږ څه شی دی ټوټل دی د دو. ښه، اوس وګورو کله چې دلته کلیک وکړم د موږ څه دا جوړ شوله. اصلا موږ دغو سیلونو ته ضرورت نه لرو نو دا به دغه ډول تاسو کړلی شئ چې د وای نه یوسئ. سمه ده؟ اوکې، البته اول به ډبل کلیک کوئ او دلته به راځئ ورته یې به چې ته دو ځه پورې د موږ ته ضرورت شته نور د موږ نه دی پکار. رسمه اوس وګوره دو ته یو اندازه فارمټینګ زه کومه ځکه فارمټینګ ډېر مهم دی. نو زه رسمه ورته یم چې د موږ سره د فونټ کلر سپین وي او په شین رنګ کې د موږ سره د هیډر رول راشي په دغه ډول او بل د موږ سره مثلا دلته رسمه یو بل سیل کې ورته زه لیکمه ټوټل بیکو. سمه ده؟ اوس وګوره زه رسمه ورته یم چې د موږ سره یوه سی پی یو ده. البته دلته د موږ سره نمبرز دي او په اکسل کې موږ یو بل ښه کار دا کړی شو چې کاپي نه ډېره اسانه استفاده کړلی شو ډراګ اینډ ډراپ واسطه باندې. سمه ده؟ نو زه ورته یم چې اول د موږ سره سی پی یو ده. سمه ده؟ او بل د موږ سره مثلا کمپیوټر دی. اوکې، او بل د موږ سره فرض کړه د موږ سره آی ډي ام دی. اوکې، او بل د موږ سره څه دی ایچ ډي ام آی دی. فرض کړئ د موږ سره دا پروډکټس دي مختلف پروډکټس دي کېدلی شي تاسو سره یو زی بي هر شی چې وي د پروډکټس دي. مثلا دا د تاسو سره څومره دي په شاپ کې 12 دانې درسره دي او دا د تاسو سره 10 دانې دي او دا 4 دي دا 15 دي او 6 دي دا د موږ سره 9 دانې دي. یوه قیمت د موږ سره مثلا د سی پی یو قیمت د موږ سره 12 زره یې فرض کړئ او د بل کمپیوټر قیمت د موږ سره 15 زره. سمه ده؟ او د آی ډي ام قیمت د موږ سره مثلا 50
او په همدغه ډول د ایچ ډي ام آی قیمت دی مثلا د موږ سره 150 یا 250 او یو اس بي د موږ سره مثلا 400 ښه. اوس وګوره دلته ضرورت دی که نه مثلا دا قیمتونه تغیرېدلی شي دا مجموعه باید په خپله راباسي او دلته ټوټل سمه ده کوم د ټول ټیبل مجموعه چې ده دلته یې باید موږ ته راوکړم دا زه رسمه کنټرول بي او دلته یو اندازه فارماټینګ زه ورکوم تر څو پورې مشخص شي چې په اسانۍ سره هغه وکړلی شي توفیر په دغه ډول. ښه اوس وګوره زه رسمه دلته ورته یم چې ته څه خلی وکړه یو کور خو ساده داسې تاسې کړلی شئ چې فنکشن یې هغه نه کوي ځکه اکسل مو نه دی ویلی چې درته چې درته جمع کړه البته د 200 دا ساده کور دی. که چېرته تاسو بیا استفاده د سم فنکشن نه کوئ هغه هم تاسو کړلی شئ ورته چې دا ورته جمع کړه په دغه ډول انټر. او اوس وروسته دا سلیکټ کړه کنټرول ډي باندې کلیک وکړه وګوره دا چې کله په 50 روپۍ چې 15 دانې شي یعنې 50 په 50 کې څو کېږي 50 سمه ده البته جمع ده هغه نه دی ضرب نه دی ځکه دلته موږ ورته چې موږ ته څه وکړه جمع یې موږ ته راوکړه نو موږ خو دا باید ضرب کړو که نه زه رسمه ده بېرته پاکومه کنټرول ډي دغه سم هغه چې کوم دی اپریټر دا زه ضرب ته اړوم وګوره رسم کنټرول ډي اوس به یې دو مجموعه موږ ته راوباسي سمه ده. اوس 15 په 50 کې څو کېږي 250 د ټولو مجموعه یې موږ ته راوایستله. دلته تاسو کړلی شئ چې مثلا هغه هم ورکړئ کرنسي ساین هم ورکړئ مثلا فرض کړئ د تاسو افغانۍ دي اوکې زه ورته یم چې اف دلته د موږ سره په ا کې وګورو دا د افغانۍ او decimal font place یې موږ صفر کړو اوس د دوی سره د افغانۍ هم څنګه شول ولیکل شول. ښه زه رسم دلته ډبل کلیک کړم ګورئ دا موضوع د اکسل ده تر ډېره حده پورې زه رسمه دا سینټر ته کوم او دا د موږ سره چې هغه شکل یې بدلېدو نو پوه شي چې اندازه باید کوچنی کړو تر څو هلته یې موږ سره معلوم شي. زه اوس ورته یم چې د ټولو مجموعه موږ ته خیر وکړه دلته سمه ده نو دا کور د موږ سره څه کولی شي اکسل یې کولی شي. زه اوس ورته یم چې سم که موږ ته مجموعه رو د دغو اوس وګوره دا د موږ سره ټوله مجموعه ده. ښه نو په دغه ډول تاسو کولای شئ چې په خپله خوښه باندې د اکسل د شیټ نه استفاده وکړئ سمه ده. نور د دو ټیبل او د دو ټیبل ترمنځ خو توپیر باندې پوه شئ. اکسل کې کوم ټیبل چې موږ جوړوو په هغو باندې ریاضیکي محاسبات موږ ترسره کړی شو ګورئ اوس موږ ډېر ساده محاسبات هلې ترسره کړل جمع او ضرب وو نو دا ځینې وخت مغلق کېږي چې هغه د اکسل خپله موضوع رسي هغه به بیا انشاءالله موږ ته په اکسل کې بیا عملي زده کیو سمه ده. نو په دغه ډول تاسو کولای شئ د اکسل سپریډشیټ څخه هم استفاده وکړئ. زه رسمه دا کلیک په باندې کومه دا انتخابم کنټرول سی او رسم دلته یې پیسټ کوم البته دلته زه رسمه ورته یم چې نمبر دی د موږ سره پروډکټ دی د موږ سره او بل د موږ سره چې دی amount دی اوکې tab button price او بل د موږ سره چې دی total دا د موږ سره ټیبل دی سمه ده. رسمه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لازم تی په دغه ډول او دلته ډېر اندازې ته ضرورت نشته دا زه سینټر ته کوم دوزه په دغه ډول زه ورته یم مثلا چې دا د موږ سره سی پی یو یوه دانه دا د موږ سره کمپیوټر او بل د موږ سره مثلا آی ډي ام کارت و او بل د موږ سره چې د ایچ ډي ام آی کارت دی او بل د موږ سره یو اس بي ده سمه ده. مقدار یې مثلا 12 دی 10 دی 15 دی 6 دی او د موږ سره 9 دی. پرایس یې 12000 دی 15000 دی 250 اوکې 250 خو خیر دا قیمتونه تغییر کېدلی شي هېڅ فرق نه خدای تغییر
مجموعه یې دلته موږ پخپله کله چې په ورډ کې کیو دلته باید موږ پخپله مجموعه ورکړو خو په ورډ کې موږ محاسبه ترسره کولی شو هغه به بیا موږ خپل وخت کې زده کوو هغه ډېره ابتدایي محاسبه ده اوس وګوره زه تیغ په فورماټینګ باندې یم که نه پوهېږئ که نه زه مطمئن یم چې فورماټینګ باندې یم تاسو پوهېږئ تاسو به کوشش کوئ چې ټیبل به ډېر منظم جوړوئ فونټ سپین رنګ کې اخلم اوکې البته دا د موږ سره سپین رنګ کې او شیډینګ یې د موږ سره په تور رنګ کې اوس وګوره ټیبل څومره منظم شو خو خیر د ټیبل مربوط موږ بیا خپله کورنۍ دندې لرو اوس وګوره په انسرټ کې د موږ سره نور شی نه دي پاتې ټول مکمل خلاص شول یو شی پاتې دي کویک ټیبلز پاتې دي کویک ټیبلز د موږ سره څه کار کوي وګوره دلته تیار جوړ شوي ټیبلونه دي زه رسم دلته رسم انسرټ ته په انسرټ کې ټیبل باندې کلیک کوم ټیبل کې کویک ټیبل ته رسم دلته تیار جوړ شوي بلټ ان ټیبلونه موجود دي چې تاسو په یوه کلیک سره څه لیکلی شئ د هغو نه استفاده کړلی شئ اوس وګوره که زه راشم دلته د موږ سره وګوره د ګریک الفابیټ دي سمه د یوناني الفابیټ چې کوم دي د موږ سره د هغو سمبولونه دي په لوور کیس کې او په اپر کیس کې څه لیکل کېږي هغه ته فرض کړئ دوی ته ضرورت شوله تاسو بیا ضرورت نه لري چې لاړ شئ بیتا او دا شیان ټول هلته واخلئ ورته یو مرڅه یو کلنډر ته تاسو ضرورت شوله اوس وګوره د موږ سره کلنډر ده د کلنډر 2 ده 3 دا ټول مختلف ډولونه دي سمه ده د هر یو نه تاسو استفاده کولای شئ خو دغه نمونې بیا د موږ سره نورې په هغه کې هم شته دي کله چې تاسو سرچ وکړئ په انټرنیټ کې هلته د موږ سره شته دي اوس فرض کړئ موږ د کلنډر ته ضرورت شوه د سیستم مطابق چې هر ډول هغه وي دلته به موږ ته څنګه کېږي راوړل کېږي که زه راشم یوه بله نمونه یې واخلم مثلا پلان کلنډر وي د موږ سره چې موږ خپل پلان کې نیسو هغه دلته تاسو کړلی شئ دلته خپل پلان بیا څه کولی شئ ټایپ کولی شئ چې په 14 تاریخ په 12 تاریخ باندې موږ مثلا کوم کارونه دي او کارونه باید موږ ترسره کړو نو په دغه ډول تاسو د دغو ټیبلونو تیار ټیبلونو څخه هم تاسو استفاده کړلی شئ یعنې ډېر وخت د موږ ضرورت نه کېږي چې بیا موږ لاړ شو ټیبل جوړ کړو سمبولونه دا ډېر کار غواړي رسو شروع اوس د لیاوټ نه کړو ځکه هلته د موږ سره ډېر کار ختم شوله اول د موږ سره چې دی ټیبلز ګروپ دی په ټیبل ګروپ کې د موږ سره چې دی سلیکټ دی اول وګورئ د موږ سره چې دی سلیکټ سیل دا کارونه موږ دلته هم کړلی شو د یوه سیل د سلیکټ کولو دپاره فرض کړئ تاسو رڅه غواړئ چې دغه سیل سلیکټ کړئ یو ساده کار تاسو داسې کړلی شئ چې تاسو دا سلیکټ کړئ داسې دا تاسو سره سلیکټ شو خو که ویایئ چې نه زه دا کار نه کومه زه رڅم دلته په سلیکټ ته او ورته وایم چې سلیکټ سیل به مکمل د موږ سره څه شي سلیکټ بشي اوس د موږ سره سیل سلیکټ شوی سربیره د ډیټا شی سلیکټ شوي دي سیل بیا که چېرته راشئ ورته یې چې نه موږ دا کالم څنګه که سلیکټ کالم که کالم ګورئ د موږ سره کوم کالم دی دا د اماونټ مکمل کالم دی داسې په عمودي ډول به د موږ سره سلیکټ شي دا وګوره هر ځای کې تاسو کرسر دلته وي تاسو سره به دا د پرایس کې هغه څه شي کالم به مکمل سلیکټ شي بل د موږ سره شی دی سلیکټ رو هم پیژندئ درېیمه رو د دې مکمله رو سلیکټ کړه وګورئ دا موږ ولې سلیکټ کوو فرض کړئ تاسو د یوې رو هغه فونټ بدلوئ یا هغو ته کلر بدلوئ وګوره تاسو به رسئ دلته به کلیک کوئ تاسو به مکمله رو څنګه کړې وي سلیکټ کړې به وي په دغه ډول اوس فرض کړه زه رسمه دا سلیکټ کړم او دا سلیکټ کړم ملټیپل سلیکشن هم زده دی کنټرول بټن به تاسو نیولی وي بیا به دا ملټیپل سلیکشن کوئ په دغه ډول دا په تور رنګ کې کیو او په دغه ډول اوس وګوره دا په خپله ډول فورماټینګ تاسو د ټیبل ته ورکړم نو د سلیکشن موږ په دغو خاطر استفاده کولی شو چې موږ سیلونه څه لیکو سلیکټ کړو بل د موږ څه شی دی سلیکټ ټیبل ټول ټیبل موږ ته سلیکټ کړه دا کار موږ یې دغو ځای هم کړلی شول ښه رسو یو ګریډ لاینز ته ګریډ لاینز موږ ووایو چې د موږ دپاره څه شی دی هغه موږ مخکې درسونو کې ویلی وو سمه ده خو یوه لنډه یادونه به دلته وکړم که زه راشم اوس د موږ سره ګریډ لاین څنګه دي غیر فعال دي ګریډ لاین د موږ سره څه وخت کار کوو څه وخت موږ دغه وخت معلومولی شو کله چې مثلا تاسو رسئ دلته هوم ته په هوم کې اوس د موږ سره دا ټیبل خپله بارډر لري که نه هو لري کله چې تاسو دلته کلیک وکړئ ورته یې چې نو بارډر اوس وګوره دغه ټیبل د موږ سره هیڅ بارډر نه لري اوس خو دا ښه موږ فورماټینګ کې کړی چې لږ منظم ښکارېږي نو که چېرته موږ دغه فورماټینګ نه وای کې کړی نو بیا به دا ډېر بد د موږ سره څنګه و معلومېدلی به
سمه ده. نو اوس که چیرته غواړو چې دا ګریډ لاینز ته ته وښودل چې ته به راشي ګریډ لاینز باندې به کلیک وکړې ته به ګریډ لاینز څنګه کېښودل کېږي، خو دغه ګریډ لاینز به د موږ سره په پرنټ کې نه راځي، صرف هغه موږ ته د رهنمایۍ دپاره دلته څه کېږي شو کېږي. سمه ده. نو دو ډول تاسو کولای شئ چې ګریډ لاینز هم شو کړئ او هم یې بیرته هایډ کړئ. زه بیرته رسم هوم ته ورته یم چې all borders او دلته هم موږ دا کار کړلی شو. ښه بل د موږ سره پروپرټیز دي، دغه ټیبل مربوط پروپرټیز دي. وګوره که زه راشم دلته کلیک وکړم پروپرټیز ته، دا ډیره برخه موږ دلته زده کیو وایي. اول د موږ سره ټیبل دی، په ټیبل کې سایز دی، د هر سیل سایز تغیرول موږ زده کړل. دغه سایز چې اوس د موږ سره دی باید ډیفالټ څومره دی پرسنټیج دلته کې تاسو که انچ واحد من ورته انتخاب کړی وي او که پرسنټیج، نو موږ ډېر وخت پرسنټیج په اساس باندې کار کوو. اوس 15 اتیا دی. اوس زه په دو سیل کې یم، زه ورته یم چې دا ماته 100% کړه. زه که راشم په اوکې باندې کلیک وکړم، وګوره سایز د موږ څه شوله تغییر شوله. سمه ده. نو زه بیا پروپرټیز ته رسم، نو په دغه ډول هغه تاسو د دو سایز څخه لیکل شئ تغییرولی شئ. دا سایز د موږ سره ګورئ رو درلودلی شي، کالم یې درلودلی شي، سیل یو سیل یې هم درلودلی شي. نو د سایز کوم هغه چې دی آپشن ټول یو ډول دی. اوس وګوره سیل سایز د موږ سره څومره دی 23 دی. زه ورته یم چې زه غواړم د دو سیل سایز څومره کړم 40% یې کړم. په اوکې باندې چې زه کلیک وکړم، وګوره د موږ یوه سیل سمه ده، د موږ یوه سیل مکمل سایز د موږ څه شولو چینج شولو لوی شولو. نو که زه راشم پروپرټیز ته، یعنې دلته تاسو دغه په نظر کې درڅه ونیسئ چې د کالم رو هر شو سایز تاسو بدلولی شئ، خو دا کار موږ دلته ډېر ساده کړلی شوی، دلته هېڅ ضرورت نه و. بل د موږ سره شی د الاینمنټ دی. الاینمنټ موږ دلته زده کیو سمه ده، خو زه مطمئن یم چې دا به تاسو څنګه وي زده به وي، ځکه موږ وایو چې الاینمنټ د موږ سره لیفټ دی. دا ګورئ دلته یوه خبره تاسو باید په نظر کې درڅه ولرئ، هلته د موږ سره نظر ټول ډاکومنټ ته و، دلته نظر یوه ټیبل ته دی. سمه ده. دغه ځای ته تاسو باید پام وي چې دا نظر ټیبل ته دی. سنټر ته غواړئ، لیفټ ته غواړئ، رایټ ته غواړئ الاینمنټ، په دغه ډول دا تاسو الاینمنټ هم ورکولی شئ. انډنټ غواړئ چې وارې کې دا موږ ویلي وو سمه ده په تیرو جلسو کې. بل چې د ټکسټ راپینګ دی، ټکسټ راپینګ د موږ دپاره څه کار کوم. اوس وګوره په دو باندې به کار وکړو ځکه دا مهم دی. د دو اپشن د کارولو دپاره تاسو باید یو اپشن غیر فعال کړی وي، هغه د موږ څه شی دی دلته اوټو، دا به څه لیکئ ټو کانټینټ به کې څومره چې ضرورت کېږي. سمه ده. اوس وګوره دغه ساحه د موږ څخه خالي ده. ولې خالي ده؟ ځکه هلته موږ څه اپشن پال دی، دا ځای باید خالي نه شي. دلته باید ټکس د موږ سره غلی وی. که زه دلته راشم په دغه ډول دلته باید ټکس وای یا نوره ډیټا وای، دا خو هېڅ ښه نه رسي که نه. زه مطمئن یم چې ښه نه رسي. نو تاسو وګورئ ورته دلته موږ سره کوم انتخاب دی؟ نن هېڅ شی دی هم نه ورته رسي. ورته چې اراونډ اټ کا سمه ده. دا اراونډ د دغه ټیبل څخه یو کار ټکسټ واخله، مشکل نشته دی. نو اوکې باندې به کلیک وکړئ. اوس که ټیبل وي که ډیټا وي که هر شی وي، ځکه اوس دلته د ټیبل دلته راوړم، وګوره هغه ټکس به څه خلی شي دغه ټیبل اراونډ ته به شي، شاوخوا ته به ځان څنګه کو ګروبار به کو. که دا اپشن تاسو بیرته غیر فعال کړئ، دغه ساحه به د موږ سره ټوله څه خلی شي خالي پاتې شي، هغه ټکس به د لاندې لاړ شي. نو هیله ده چې په دې باندې به پوه شوي وای ورسره. بل د موږ څه شی دی ټیبل ډایرکشن ده. ټیبل ډایرکشن موږ مخکې هم ویلی و، په د سیل دی نه چې کوم ډایرکشن د ټکسټ دی د موږ سره سمه ده، هغه د په کوم ډول وي، لیفټ ټو رایټ دی وي او یا هم رایټ ټو لیفټ دی وي. دا موږ مخکې ویلي وو ټکسټ چې کوم موږ لیکو سمه ده. اوس د موږ سره لیفټ ټو رایټ دی ځکه موږ دایمل وخت په انګلیس باندې دلته څنګه کو ټایپینګ کو. بل د موږ سره بورډر اینډ شیډینګ دی، دا موږ مخکې ویلي وو، بیا ویلو ته ضرورت نشته ځکه هغه وخت ما تاسو ته یادونه کړې وه چې اصلي موضوع د موږ د ټیبل پاتې ده. نو بیا دلته بیا هلته یادونه وکړو، دا موږ هلته ښه په تفصیل سره ویلي وو. که چېرته مشکل وي کې کولی شئ چې هغو مخکینیو جلسو ته ورې ولاړ شئ. سمه ده. نو نور په دو کې دومره مهم څه نشته. پرو ته موږ ووایو چې پرو کې هم همدغه خبرې دي، خو دلته نظر یو سیل ته موږ کړلی شو. سمه ده. که زه ورته وایم چې نیکسټ رو، اګره هلته موږ سره د روګانې څخه لیکېږي چینج کېږي، دا په هره یوه رو باندې تاسو ته څخه لیکلی شئ اپلای کولی شئ. کالم هم همدغه ډول یو مکمل کالم سلیکټ کړه، دا کالم سلیکټ کړه، دا اوس نظر ټول کالم ته دغه سیټینګ موږ ته اپلای کړي. سیل دی سمه ده.
دلته کوم الاینمنت ګورئ د دو الاینمنت پارک نظر ټیبل الاینمنت څه دی دلته د موږ سره نظر ټیبل ته دی او دلته الاینمنت د موږ سره نظر چشته دی یو سیل ته دی د یو سیل نه کوم ټیکس چې دی دغه الاینمنت دی سمه ده نو دا بیا وروسته موږ ان شاء الله دلته پرتونکو درسونو کې دلته راځي دغه موږ بیا زده کیو ښه دوه مثال څه شي کېدای شي دا به درته دلته زم اپلای کړم پارس کې د موږ سره دا ټیبل دی سمه ده اوس وګوره په دغه ډول اوس دغه ټیکس نه دی دا په ټاپ کې دی د موږ سره موږ نه غواړو چې په ټاپ کې دی اوسي زه غواړم چې دا سنټر ته کړم نو دغه الاینمنت نه موږ بیا دلته استفاده کوو اوس وګوره دلته په ډیفالټ د موږ سره ټاپ سلیکټ دی که نه زه ورته وایم چې ټیبل کې کله د موږ سره سایز ځای و د ټیکس دپاره نو هغه څه لیکوه سنټر ته یې راوله اوس صرف مغه سلیکټ شوی سیل چې موږ سلیکټ کړی و څه شولو سنټر ته راوله خو دا کار موږ دلته دغه الاینمنت نه هم ترسره کړی شي دا به موږ سیل دته ویل کېږي سیل الاینمنت چې دا به موږ انشاءالله زده کیو دا تر اوسه موضوع پاتې ده بل د موږ سره څه شی دی آل ټیکس دی آل ټیکس بیا د موږ سره څه کار کوم پاس کې د موږ سره دا ټیکس دی زه رسمه ټیبل انتخابوم کله چې ټیبل انتخاب کو دلته رسم پراپرټیز ته پراپرټیز کې زه رسم دلته اول زه رسم ورته وایم چې ټایټل د موږ سره مثلا بوک یا هم ټایټل ټیکسټ بیکو رسمه دا ټیکسټ دلته ورته پیسټ کوم اوکې رسمه دا اصلا د موږ سره ډسکریپشن د دو ټیبل دی که زه دلته راشم اوس دا زه وړوم پرنټ یا هم زه راشم ایکسپورټ یې کړم پی ډي اف ته مثلا چیرته ډاکومنټ ته به کړم په ډاکومنټ کې به دی فرست فایل په نامه باندې سیو کړم دا موږ سره سیو کېږي بیا کله چې دغه ډاکومنټ ته موږ خپل کارسر وړو نو په هغه صورت کې به دا څه لیکېږي وګورئ زه رسم دلته ډاکومنټ ته په ډاکومنټ کې د موږ سره کوم فایل و دا و اوس وګوره کله چې زه دلته کارسر وراوړم هغه ډسکریپشن دلته موږ ته څه لیکېږي شو کېږي ښودل کېږي دا په دغه ډول وګوره نه پوهېږم چې موږ کومه یوه ته د هغه وکړو ښه خو د همدغو دپاره دا کارول کېږي کله چې دا په ویب باندې خپره شي او تاسو غواړئ چې مثلا کله مثلا خپل لوستونکي ته دا هغه ورکوئ چې دا ټیبل د څه مربوطه یا ډسکریپشن ورکوي نو دغه نه موږ څه لیکو بیا استفاده په هغه صورت کې کو دا موږ یو آبجیکټ ته یو تصویر ته هم ورکولای شو نو تاسو په خپل ادبیات درسه وګورئ په دغه ډول دا هم د دغه لپاره استفاده کوي سم پس کې دا یو ډسکریپشن دی دغه ټیبل مربوط ښه بل د موږ سره په دوه کې ډرا ټیبل ته رسو ډرا ټیبل د موږ سره څه کار کوم رسمه چې ویډیو د موږ سره ډېره لویه نشي ډرا ټیبل به موږ زده کوو ځکه دا ساده او اسانه موضوع ده په تېر درسو کې موږ ویلې و ډېر وخت به نه پرې ضایع کوو موږ فرض کړئ چې تاسو ضرورت شوله سمه ده چې دلته سیل په دوه برخو باندې وشي ډېر وخت ګورئ دا عادي معنی سي دوی ته ډېر وخت ضرورت کېږي زه مثلا غواړم چې دا په دوه حصو باندې وویشم دغه ډول اوس دا د موږ سره دوه جلا جلا سیلونه دي سمه ده او موږ ووایو چې د شیفټ په واسطه باندې موږ دغه هغه لاینونه چې کوم دي دا د بینه وړلی شو سمه ده ډېر وخت ضرورت کې چې موږ داسې ټیبل ولرو چې په خپله خوښه باندې موږ په هغو کې هغه وکړلی شو مرج کورسه سیلونه نو بیا په هغو صورت کې موږ د ډرا ټیبل او اریز نه استفاده کوو که چېرته غواړئ چې کوم هغه اریز کړئ نو بیا دوی ته تاسو کړی شئ چې اریزر باندې کلیک وکړئ او هر لاین تاسو څه لیکئ اریز یې کوئ په دغه ډول یې د بینه یوسئ نو تاسو ته کورنۍ دندې بیا درکول کېږي چې د دغو ډرا ټیبل نه استفاده کېږي ګورئ دا ټیبل موږ صرف دلته نشو استفاده کولی فرض که زه غواړم چې دلته یې کړم دو متن ته اوس وګوره هغه متن د موږ څه څه شولو د یو ټیبل دننه واقع شولو که زه راشم دا په دوه حصو باندې وویشم متن خو د موږ په دوه حصو نه تقسیمي دا یوه برخه شوه دا بله برخه شوله نو ځینې وخت ضرورت ته پکار تاسو یې دونه استفاده کړلی شئ رو
ان کالم به بیا موږ ان شاء الله په بل جلسه کې وایو ځکه دا جلسه کې د شي د موږ سره زیاته وګدا شي وخت ونیسي نو د اوس لپاره به بس کو ډسکرپشن دلته کله چې تاسو به کارسر وروړی یا خپل دغه ماوس پوینټر دلته وروړی بیا هغه ډسکرپشن چې تاسو ورکړی و هغه تاسو دلته شو کیږي سمه ده نو په دغه ډول تاسو کړلی شئ چې خپل ټیبل ته ډسکرپشن هم ورکړئ نو هیله ده چې تاسو به دغه درس زده شوی وي د تاسو د دغه لیکچر کورنۍ دنده به په دغه ډول وي چې تاسو به د کوم هغه اپشنونه چې موږ وکارول دا به تاسو درسره وکاروئ دغه ډول فارمټینګ به ورکړئ او فارمټینګ به ورته جوړ کړئ او په اکسل کې به یو شیټ جوړ کړئ چې هغه یو محاسبه ترسره کړئ چې جمع ضرب منفي هر شی چې وي او دغه به بیا سکرین شاټ یا ورډ فایل د موږ سره په ګروپ کې شریک کړئ نو تر بل اورلونکي لیکچر پورې تاسو په پاک رب سپارم هر چیرته چې وي ښاد آباد او خوشحاله اوسئ الله مل شه